نو په دې حساس وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابو دجانه، مصعب بن عمر، عمر رضی الله تعالی عنہ او داسې نورو ځان راورسول. او په دغه وخت کې چې کله غشي وشتل کېدل، یو بل سره گزارونه کېدل، نو د مسلمانانو عمومي بیرغ چې مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ سره نو مشرکانو پر گزار وک، واره پر وک، لاس ورته پرې ک، خو لاس بیا په چپ لاس باندې ونیو، دا رقم چپ لاس تر پرې ک، بیا په دې غاړه کې ونیو، زنه باندې ونیو، بیا په سینه کې وه، او تر اخري سلګوي پورې د اسلام بیرغ اوچت ساتل. خو په اخره کې د عبد الله بن قمه په نامه باندې وسره او دغه د خوانه شهید شو، او دا ګمان وکړ چې ما نبی علی السلام شهید کړه. د دسه ګمان کو ځکه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام سره په قواره کې یو شانو. نو د چکلا دا نبی دا مصعب بن عمر شهید ک، نو आवाज وکړ چې ان محمدن قد قتل، نبی علی السلام خو دا چې دا شهید شو او وژل شو. نو په دې وخت کې شیطان هم راغی او دا आवाज پورته ک، आवाज پورته کړ چې غکړه چې محمد قتل شو. نو مشرکان په دې باندې ډیر خوشاله شو، او هغه کومه تیزی چې دوی په جنگ کې لرودله یو څه سست کړه په دې خاطر چې ویل چې موږ خپل هدف ته ورسېدلو او محمد هم قتل ک، نعوذ بالله. نو دوی دا جنگ یو څه سست او دا وخت چې بیرته روان شي. نو په دې وخت کې یو خود مسلمانانو په منځ کې هماهنګي نه او تفاهم نه وسوي تفاهم شو. چا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شوی دی، لاړل څوک مدینه منوره ته لاړل، څوک یو طرف ته لاړل. بعض هغه صحابه کرام چې هغه غوښتل چې موږ تر هغه پورې جنگيګو تر څو په هغه لار باندې نه یتلی په کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم لاړ، یعنی په کوم یو چې نبی علیه السلام وفات شوی. خو تر دې پورې چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ د دسترګې په نبی علیه السلام باندې ولګېدل او نبی علیه السلام وسپنۍ خلا چولې وای، आवाज د سترګو مبارکونه معلومېده. نو بیرته چغه کړه مسلمانانو ته ویل چې نبی علی السلام دا د موږ سره څنګه ولاړ ده. نو تقریبا 13 تنه صحابه کرام بیا راغله نبی علی السلام سره ودرېدل په دې وخت کې، او شاته طرف ته لاړل نه، او هغه چې کوم یو صحابه کرام پوښوي نو هغه شاته طرف ته لاړل، څوک یو طرف ته وتښتېدل. نو دا د دې ذکر بیا په سورۃ ال عمران کې ان شاء الله کا ژوندۍ د ترجمه په درس کې بیا التویو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د محاصرینه بهر شو، خپل مرکز ته په شاتک کې بریالی شو. ورسته د دوی او مشرکانو ترمنځ لږ وشتل او گزارونه مشول د مسلمانانو او د مشرکانو ترمنځ. بیا مشرکان راغله په هغه ځایونو کې چې د مسلمانانو شهیدان پراته وو، د چانه غوږونه پرې کړه، د چانه سترګې راوباسلې، د چانه پزه پرې کړله. چې په دې کې هنده چې د عتبه لور وه دا راغله او د حمزه رضی الله تعالی عنہ خېټه څیرې کړله او زیګر ورته راوباسته او زیګر په خوله باندې وچ چې بیرته خطا ک. همدا رقم غوږونه او پوزونه ورته دغه غاړکۍ جوړه کړله او په غاړه کې واچول. دومره لوی ظلم وکړ. او په دې کې ابی بن خلف چې دا د مسلمانانو ډیر سره سخت دښمنو، ډیر په تکبر باندې راغی او غوښتل چې نبی علیه الصلاه والسلام باندې گزار وکړي او نبی علیه السلام ووجني. نو نبی علیه الصلاه والسلام خپل نیزه د دې د مری او د دې ټټر لاندې دې ځکه ووهه او یو ورانه رمبار او چغې ووهله، او بیا په د سرپ په نومي چې د مکې طرف ته یو ځای و سرپ په نامه باندې په دې ځکه بیا مردار شو دا ابی بن خلف. د دین وروسته د مشرکانو مشر ابو سفیان او ابو خالد بن ولید دوی وختل چې مسلمانانو باندې بیا حمله وکړي. خو عمر رضی الله تعالی عنہ او د سره سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ او داس نور صحابه کرامو سخت جګړه ورسره وکړه او بیا ورته ماته ورکړه او هغه شاته طرف ته وتښتېدل. بیا نو د مشرکانو مړي چې په دې غزا کې 22 تنه وو، او یو روایت کې راغلی چې 30 تنه او مسلمانان 80 تنه صحابه کرام په دې غزا کې شهیدان شول، چې یو څلوېښت د خزرج له قبیلې نه او 40 تنه د اوس د قبیلې نه او 4 تنه د مهاجرینو نه او یو کس د يهودو نه او ځین نور خبره هم یا نور روایت هم راغلي دي. نو ابو سفیان او خالد بن ولید د خپل ناکام او حسن ورسته مکه مکرمه ته د ستنېدو تیاری ونیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غرنه چې دا کم ناو کې کم 50 نفر درولو، په دې کې علي رضی الله تعالی عنہ دته د محراس په نامه باندې یو ځای د غیز نه وبراوړل او نبی علیه السلام ته دمه کوله. صحابه کرام سره ناستو چې د وس کې دا وب کله چې نبی علیه السلام وبس کله نو وب بد بوی کو نو وینځ کله په خپل سر باندې واچول چې دا زخمونه کم یهودي دا زخمونه پاک کی خوینه پترنه درېدله. بیا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ټوټه ورسره واغه وسوسول او غیری د نبی علیه السلام په زخمونو باندې واچول او وینه و درېدله. او په دغه غزا کې د اسلام سترو بیبیانو چې عائشه رضی الله تعالی عنها، ام ایمن، ام سلیم، داسې نور بیبیانې وې بهادرې بیبیانې چې هغه په دې غزا کې ګډون وکړ او صحابه کرامو ته به وبو ورکول او د صحابه کرامو زخمیان به یو ځای نه بل ځای ته انتقالول. د دینه ورسته
مشرکان خو په دې فکر باندې یو چې مونږه نبی علی السلام وژلی دی. نو ابو سفیان په یو غونډۍ باندې ودرېده او ډېر چغه په لوړ اواز وکړه چې آیا په تاسو کې محمد شته؟ چا جواب ورنکړ. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته کړی تاسو جواب مو ورکوئ. بیا ویل تاسو کې ابو قحافه د ابو قحافه زوی شته ابو بکر صدیق رضی الله د مطلب. بیا چا جواب ورنکړ. بیا کړی تاسو کې عمر بن خطاب شته. بیا نبی علیه السلام جواب ورنکړ. نو په دې کې بیا ابو سفیان ویل چې دغه تاسو کې دا درې قوي خلک موږ تاسو کې ووجل. نو د عمر صاحب طاقت نشو ورته ویل د الله دښمنه کوم درې نفر چې تا وکړل دا درې واړه ژوند دي. دا خبره ورته وکړه. بیا په دې وخت کې عمر ابو سفیان غږ وکړ چې مونږه هبل په نامه باندې یو بوت دوی ورته عبادت کوو چې هبل اوچت ده. نو نبی علیه السلام صحابه کرام ورته ویل تاسو ورته وایئ چې الله اوچت ده، الله د هر څه نه لوی ده. بیا دوی ویل چې لنا المولا لنا العزا ولا عزا لكم، مونږه عزا بوت لرو او تاسو نه لرئ. ابو سفیان ویل. نبی علیه السلام صحابه کرام ورته ویل تاسو جواب ورکړئ چې لنا المولا ولا مولا لكم، مونږه مولا الله ذات لرو، مددگار ذات لرو، تاسو الله نه لرئ. دا خبره ورته وکړه. بیا ابو سفیان ویل چې څومره ښه کار وشو، په بدر کې تاسو مونږ ته ماتې راکړله، مونږ هم خلکو وژل، او اوس په احد کې تاسو مونږه تاسو وژلئ، سره برابر شولو، کله به تاسو مغلوب کېږئ کله مونږه. نو عمر صاحب ورته ویل چې د الله دښمنه ستاسو موږ منځ کې ډېر فرق دی، ستاسو خلک دوزخ ته لاړل، کوم یو چې وژل شوي او زموږ چې شهیدان شوي دا به جنت ته ځي. بیا ابو سفیان ورته وایي چې دا ستا خیال دی او ګمانونه دي. نو په دې وخت کې ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ ته आवाज وکړ چې لږ رانږدې راشه. چې کله نږدې ورغه ورته ویل ته رښتیا ووایه چې محمد وژل شوی دی که نه دی وژل شوی؟ نو هغه ورته ویل چې دا اوس هم ستا خبرې اوري، هغه ولاړ دی ژوندی نه دی. نو بیا په دې وخت کې ابو سفیان عمر صاحب ته ویل چې ما ته د ابو قمعنه ته رښتونی ښکارې، او ځکه ما په تا باندې دا باور وکړ چې رسول الله څنګه دی. هغې خو رسول الله نه ویل محمد څنګه دی. نو هغه ورته ویل چې ژوندی دی. دا خبره ورته وکړه. بیا دلته ابو سفیان یو صحابي ته د عمر صاحب ته مو ویل چې زمونږ او ستاسو به کال ته بیا په همدغه ځای کې بیا سره معلوموو، بیا به جنګ کوو. نبي علیه السلام یو صحابي ته ویل چې ته ورته جواب ورکړه چې بالکل کلکه وعده ده، بیا سره معلوم کوم په همدې ځای کې. نو بیا ابو سفیان د خپلو لښکرو سره بیرته په شا طرف ته روان شو او هغه دا ځای پرېښود. الله تعالی یو عجیب کار دلته د مشرکانو په سینه کې په زړونو کې دا واچول چې دوی مدینې منورې ته ورننوتل. که چېرته مدینې منورې ته ننوتی وی نو ټوله مدینه منوره نیوله، ځکه هلته صحابه کرام نه و پاتې چې د مدینې منورې نه دفاع کړی وی، او څه شهیدان شو، څه نبي علیه السلام سره د زخمی حالات کې ټول موجود و. نو الله تعالی د دوی په سینه کې دا واچول چې تاسې ټول بیرته مکې مکرمې ته لاړ شئ. هغې اخوا مکې مکرمې ته لاړل. نو نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابه کرامو کوم چې شهدا و دا ټول خښوله، او چاته به کفن نه رسېده، چاته به نیمایي رسېده، چا باندې به یې واښه واچول. او اول بعضې قبرونو کې به دوه صحابه کرام خښول. اول به هغه نفر خښوه څوک چې د قرآن ډېره برخه یې حفظ کړې وه، هغه به اول خښوه. نو په دې کې حنظله رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه السلام ورته پام شو چې د ځان نه اوبه څڅېدلې، ویښتونه یې اوبه څڅېدلې. نبی علیه السلام غږ وکړ، صحابه کرامو ته ویل چې ان الملائکة تغسلوه، ملائکو ده ته غسل ورکړه. هغه ځکه چې د ده واده شپه وه او واده په شپه کې دا د جنابت حالات و. نو د چې کله واورېدل صحابه کرام جنګ ته روان دي، خپل د واده شپه یې پرېښودله، راغی جهاد ته راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو. نو ملائکو ده ته غسل ورکړ. نو په همدې خاطر ده ته غسیل الملائکه لقب ده وګټه. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې په لور باندې راغی، او په دې کې د یوې ښځې پلار او د کورنۍ 3 نفره وژل شوي و. چا ورته ویل چې ستا دغه خلک وژل شوي دي؟ نو ده وویل چې محمد ژوندی دی. وایي هو. به چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ولیده ورته ویل چې ته ژوندی یې، ستا نه وروسته ما باندې هېڅ یو غم نه دی. نو دا وه د احد د غزا هغه لنډه واقعه چې موږ او تاسو ویلې. الله دې موږ او تاسو سره عمل کولو توفیق راکړي. دې نه وروسته به بیا د حمراء الاسد په نامه غزا دغه به وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.